أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. د دې څخه د الله پاک د وحدانیت دلایل بیانېږي چې الله پاک هغه ذات دی چې ګرځولې د ستاسو د پاره شپه لباسن جامه والنوم سباتا او خوب دا الله پاک ګرځولې د ستاسو د پاره آرام یعنی سبب د آرام. وجعل النهار نشورا او ګرځولې د الله پاک ورځ تاسو د پاره د خورېدو ذریعہ چې پدې کې تاسو خواره شي او خپل معاش هغه تاسو طلب کړئ. په سورې نبأ کې الله پاک فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله پاک شپه ستاسو د پاره لباس ګرځولې ده او ورځ ستاسو د پاره د معاش ذریعہ ګرځولې ده. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او خاص الله پاک هغه ذات ته ارسل الرياح بشرا چرالیگی هواګانې زیر بین یدی رحمته مخکی د رحمت خپل یعنی دا هواګانی دا د باران د پاره زیره او خوشخبری. او الله پاک فرمای وانزلنا من السماء ماء طهورا او راورو مونږه د طرفه د اسمان نه ماء طهورا او با پاکونکی. لنحيي به بلدة ميتا د دې د پاره چې ژوندې کو مونږه پدې سره خارونه مړه یعنی تازه کو مونږ د دې اوبو په ذریعہ سره زمکه وچ زکه کړه چې زمکه دا وچ شي نور دې غیاګانی هر څه هغه وسوسي. د دې مثال په شان دمې شي چې کله باران پدې باندې وشي دې ته اوبو ورسي نو دا هغه خپل شینکه او هغه غیاګانی فصل هغه واپس راوټو. ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا او سکو مونږه داوبا مما د هغه سنه خلقنا چې پیدا کړی دی مونږه انعاما ساوری و اناسی کثیرا او انسانان ډیر. نو چې کله پدې کې انسان غور او فکر وکي چې ګوره دا ورځ دا څنګه ختم شي او شپه څنګه شروع شي یا بیا دا شپه څنګه په عجیبه طریقه سره ختم شي او د ورځې رڼا هغه واپس هغه شروع شي. او د دې شپې د تیاری سره په خپل
پدې کې الله پاک یو خاموشي پیدا کړي چې دغه خاموشي دا د انسان په آرام کې او دغه شانته د انسان بدن ته په آرام رسیدو کې یو لوی سبب. ځکه کله چې انسان د شپې خوب ونه کی کده بیا د ورځې ټوله ورځ اوده شي نو د بدن ته یا د ذهن ته هغه آرام او دمه نه میلاویږي کم چې د شپې په خوب سره انسان ته میلاویږي. او دغه شان د انسان وجود چې دا ټوله ورځ دا ستړی شي یا د دماغ ټوله ورځ هغه ستړی شي نو د شپې په دې خوب سره الله پاک د په وجود کې هغه تازگی او دغه شان په ذهن دماغ کې هغه تازهواله دوباره پیدا کی او سبا د کار د پاره یا مزید د خپل مهنت د پاره د هغه طاقت لرلو ته تیار. دغه شانتي الله پاک هواګانې دا چلای را چلای چې پدې سره وریځي د یو زیګینا بل زیګی ته زی او دغه وریځي الله پاک په عجيبه طریقې سره د اوبونه ډکه وریځي د یو زیګینا بل زیګی تلیږي د بل زیګینا بل زیګی تلیږي او الله پاک کوئی چې مونږه پدې سره اوبا د اسمان د طرف نه راورو چې هغه ستاسو د پاکۍ ذریعہ ګرځي چې کله انسان د پاره ضرورتي نو ده په هم خپل پاکي حاصله دغه شانتي ک ګرد او غبار سیواشي نو بوټي دا هم تازه شي د باران په ذریعہ سره. ځکه کله چې ډېر وخت باران نه شوي دا بوټي دا کوم ټول سپیره ښکار کله چې باران وشي نو دا دسي تازه او غوړ ښکار شي او انسان په دې سره پاکي هغه هم حاصلای. او الله پاک وایي چې ردی باران په ذریعہ سره موږ تاسو دا شړې او دا وچې ځمکه دا مونږه دوباره تازه کو او پدې کې هغه صلاحيت د فصل پیدا شي د کم چې تاسو ته ضرورت ده تاسو ساورو ته هغه ته ضرورت او ردین علاوه دغه اوبونه هم تاسو خپل فائدې علي چې هغه تاسو ته او تاسو ساورو ته د سکاک لپاره ضرورت را پیخي. نو الله پاک فرمایي چې انسان کله غور او فکر پدې کې وکي نو دا په خپل د الله پاک په وحدانیت او په قدرتونو باندې دلایل دي چې ګوره دا څنګه نظام چلیږي د انسان د ضرورت موافق الله پاک دا حالات څنګه بدلای را بدلای. دغه شانتي د یو زیګینا الله پاک وریاز بل زیګی تبوزی د بل زیګینا بل زیګی تبوزی او دغه شانتي الله پاک باران د یوې علاقینه بل علاقې ته منتقل کوي د بل علاقینه بل ته منتقلای. دا هم یو لوی ذات دی چې دا نظام چلوي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا الله پاک وی یقینا ګرځول د مونږه دا باران په مین د دو کې ليذكروا د دې د پاره چې دو نصيحت قبول کی وعظ هغه قبول کی. فابى اكثر الناس الا كفورا پس نکوي زیاد د خلقنا مگر ناشکری. الله پاک وی بیا هم انسانان هغه غور او فکر نکای د الله پاک د دې دومره قدرتونو او د دې نعمتونو باوجود هغه ناشکری کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو مخکې الله پاک په یوې علاقې ته یو پیغمبر راولېږو بلې ته بل پیغمبر را لېږي. لیکن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله پاک د ټول عالم د پاره پیغمبر راولېږي.
نو الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي که چېرې مونږ غوښتلی وی نو مونږ به هر کلي ته یروونکی رالیږلی و لکه څنګه چې مخکې به پیغمبران رسولان الله پاک رالیږل لیکن ته مونږه مکې ته راولېږلې چې دا ام القرا د ټولو کلو او د ټولو ملکونو دا اصل او دا ټول علاقې دا ردی تابع دي نو د قیامت پورې بل پیغمبر راتلو ولا بس د دې ټولو پیغمبر هغه هم دی وس کافران چې کم اعتراضات کوي او څومره مخالفت کوي نو دا ته خوشاله ولې نشي ځکه د دو خوشحالي هغه تر هغه پوری نه حاصلېږي تر څو پوری چې تار دو د دین اتباع نه الله پاک فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هرگز نه خوشحالېږي ستانه یهود او نه نصارا حتی تر دې پوری تتبع ملتهم چې ته تابعداري وکړې د دین او دا خو کېدی نشي چې ته د دین تابعداري وکړې نو چې ته دا نشي کولی نو دوستانه خوشحالېږي نو الله پاک وایي فلا تطع الکافرین پس ته تابعداري مه کوه د کافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد کو د دو سره پدی قران مجید سره جهادا كبيرا جهاد لو دو ته دا قران مجید بیانوا دو کمنی او کنمنی دغه ذمہواری ستا ذمہواری صرف رسونه وهو الذي الله پاک هغه ذات دی جعل لكم الليل لباسا چې ګرځولې د ستاسو د پاره شپه لباس لباس یعنی جامه والنوم سباتا او خوب آرام یعنی خوب ذریعہ د آرام وجعل النهار او ګرځولې د ورځ نشورا د پاره د خورېدو وهو الذي او الله پاک هغه ذات دی ارسل الرياح چې رالیږي هواګانې بشرا زیره بین یدی رحمته مخی در رحمت خپلنا وانزلنا او راورو منگا من السماء دا طرف دا اسماننا ماء طهورا وبپا کونکی لنحيي به د دې د پاره چې تازه کو پدې سره بلدة میتا زمکا وچا ونسقيه او سکو دی لرا مما دا هغه سنا خلقنا چې پیدا کړی دی مونږه انعاما ساوري واناسيا كثيرا او انسانان دير ولقد صرفناه او يقينا ګرځولې دي مونږه داوبا بينهم فمن ددوكي ليذكروا ددې د پاره چې دو نصيحت قبول کی فأبى أكثر الناس
پس نکوی زیاد د خلقنا الا کفورا مگر ناشکری ولو شئنا او کچری غختلوی منگا لبعثنا نلقل بومنگا في كل قرية بهر كلكي نذيرا يرور كونك فلا تطع الكافرين فاستابدار مكو د كافرانو وجاهدهم به او جهاد کو د دو سره په دې قران مجید باندې جهادا کبیرا جهاد لوی